تاسو سجدو د پرنده نه را کافرې پوه شوې یا علی مدد مولا علی مدد غوږ موږ الحمدلله په 15 وخت غوږ ونیسه موږ په 15 وخت المانځه کې الحمدلله علی رضی الله عنه هدري یا علی مشرکین دا د اکبر ګونګیان سیه د څه شي ناره ده الله اکبر د څه شي ناره ده وای د شرک ناره ده خیري صاحب هدري نه الله اکبر ناره تکبیر الله اکبر د څه شي ناره ده د شرک لا اله الا الله دلته د مو جرنیټران چې چالو سي د جرنیټران ته بیا دې ته نه ګوري سي او جرنیټر خدای دې تاسو انسانان کړي امين خیال نه کړئ دا مرګري خپسیاره مهرباني مایک د خلاص که خبرې کوه الله اکبر ناره کول دا شرک ده نه بالکل نه دا بل ملګری دی ویلی ویل وای شرک ده نه ده شرک اوس کمی دا تاسو وای چې شرک ده نه ده شرک مو کله ویل چې الله اکبر شرک ده ودی الله بندگانو تاسو وایل تاسو ته د ایکاری سه ته دوای کاری سه ته دوای اوس کمی لا قران درته ثابت کړل چې د مشرکین او आवाज د الله نه بغیر سی بل چاته आवाज کوي قران بیا معنی زه تاسو قران نه منم زه خپل قران منم تاسو قران نه منم تاسو ځان کتابونه جوړ کړی دي پوه شوي مو قران کریم نه منئ نه تاسو قران چوک مني تانی نه نتی تاسو باندې مو قران کریم دی نه مني را سره نو د تاسو قران چیرې ده نه منو خود کنه زه تاسو ولم نه منم ونی تاسو ول نه دغه ځان نه جوړ کړی دي دغه ځان نه ارڅ جوړ تاسو ځان نه قران مجید هم تاسو ځان رم جوړ کړی د ډیبر کوم لایبرری دا تاسو ځان له پوښي لیکلی دي د تاسو قران کریم اوس چیرې ده غلطه ترجمه ورکې لیکل دي پوه شوي و دی الله بنده خو سید د مو قران کریم خو تاسو دی الله بنده هم دوم دزداري مردار گریم دو وسط هم دزداري او د تاسو قران کریم اوس چیرې ده د تاسو قران کریم اوس چیرته ده دوړ غلی سي میوټ ملګو هیڅ میوټ نه در باندې لګولای د تاسو قران کریم چیرې ده په خپل ځان میوټ کړی قسم په الله په خپل ځان میوټ کړی به وای میوټ را باندې د دوی الته غاګان ورته ویل دي په بل طریقه ځکه چې څوک میوټ کړی الته اډمینان ما تخکار کیږي چې چا میوټ کړل په خپل ګوري دوړ محمد صلی الله علیه وسلم سره دی لنبی علیه السلام سره ده او یعنی لتاسو سره اوس قران نسته ولې نسته کوم قران ده مهرباني وکړه کوم قران ده قران یو دی قران مجید دی یو دی تاسو ویل دي کتاس عمر نزيد ګوره خبردار بیا به ګیله نه کوي چې بیا په دغه ځای کې یو عمر رضی الله عنه توهین کړي وکړل بیا به ګیله نه کوي بیا د ټوله کمپنی دی بیا درته راني سمخه او تاسو کمپنی هم ټوله راني سم پوښي ما ته توهین وکړ ځان ته وای کاریم ورکشه ځان ته وای کاریم ټول کورمیوال په دغه باندې رپورټونه وایي دغه باندې رپورټونه وایي دا ډې باندې ټول رپورټونه وایي چې د کاني بین شي دا تبلیغونه ورکوي دا غلطو خلکو ته تبلیغونه ورکوي زي دې ریپورت وکړه بچي زور دی وها ټول راپورټونه وایي ور باندې بل خیرت خو اوس مې دام پسې وتختید دا د دوړ لکه یو ځای سره نه الله اکبر ریپورټونه وکړي زور مو وهي په ریپورټونو مو زور وهي دا غزو دا میدان مو سره معلوم کړو والله سی بن مو کړل دا لایف نن بیا به زه دغه میدان درته پرېږدم چې ما په اهل سنتو کې دومره ایمان او غیرت نسته لایف تاسو بند کړل و مو ګټله زه درنه لاړم
دا عمر جانن چیلنج در کړی ده تاسو الته زور وږي موږ په لایف کې که خدای کوي المؤمنان دی ابوبکر دی عمر بچان بدل ته زور وږي چې ویل مسلمانان وایي تاسو قرآن نه منو بالکل هم داسې ویل قاري صاحب د تاسو دادی دغه بیچارهګانو ته ویلی سوي دادی دې بیچارهګانو ته ویلی سوي دادی خو دلته خو د عمر دی بچي په قبضه کې یو را ټینګ سي ته بیا ځینې ویلی کېږي دی ځان احتیاط کوي ټینګ سي په هغه اوله سر کې چې عمر ویل ناره تکبیر الله اکبر وایي د الله اکبر د شرک ناره ده خو دلته سربداله مخلوق را سره ناست ځای ته نه ګوري چې په دې ځای کې زه اوس څه ووایم څه ونه وایم دا خو د دوی دا به سوکه مسلمانانو ته که خدای کوي الکدیره او دوی ته وایم چې وظالمانو ودي الله بندگانو تاسو به دا فکر کړی چې ما مور پلار ته کنځلې وکړي توهین او سپکاوی وکړي د ما خاندان ته چې تاسو د رسول الله اهل بیت امهات المؤمنین نه دي معاف کړي نو ما مور پلار تر هغو قربان دي هغه به څنګه معاف کړي ما به څنګه معاف کړي چې ټول عمر راته کنځلې کوي او توهین او سپکاوی راته کوي بیا مې دې په رب العالمین قسم وي په ناره به د خپل دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه او د اهل بیت امهات المؤمنین دفاع کوو دا یاد وساتئ مو په توهین او سپکاوي خو نه بدیږي مو په کنځلو خو نه بدیږي والله که بدیږي دا کس څوک ده مهرباني وکړئ چوټه بس مایک دې خلاص السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب تاسو پرون په لایف کې یو خبره یو کس نه تپوس وکړو چې ته دغه شانکر کسې که نه نو موږ ډېر خپلوان دي ملګري په دوبۍ کې دغه شانکر سره دي نو موږ چې تاسو ته څه ویلي دي شانکر بیا څوک دی تاسو پرون دلته یو کس نه تپوس وکړو چې هغه شانکر تاسو هغه راته ویل د کوم ملک روپۍ راته وښودې وای درکومې د سعودي عرب زه ته ناست وم په هغه ټایم هغه راټینګ کړه ورته خدای دې بي خو بنیادونه بس 2.5 مې در معاف کړي دي 2.5 بس راولېږه نه ما دلته دا بل یو شانکر دی ما کوي هغه یادوي چې هغه دلته څه کنځل منځل کړي یا نو په خپل باندې لاړلې په خپل ښکته سوی لایف غالبا لکه سي ان شاء الله نن مقابله د قاری صاحب نن مقابله ده دي صحابه او بچیان به د لایف ته نجات ورکړي هغه دواړه روافض می تر اخره کې نه ودی تر څو چې دی لا نه لړکته مې نه کړ ګوریا لاړلم په خپل ل قران نه انکار وکړل وای دا قران موږ نه منو څه شی وای نه منو وای دا قران وای موږ نه منو دغه خلقو ته بیا د متاسفانه د موږ بعضې مسلمانان راسي وای دا د موږ وروڼه دي استغفر الله عمر رضی الله عنه ګوري دي څومره توهین او سپکاوی کوي چې ورته وایي اهل بیتو اوس ګوري دا نرګس نه ده دا نرګس بیبي په والله د دوی په کتاب کې راځي چې دا نصراني او مسیحي ده د دوی په کتاب کې دا د نرګس سوسته پښتنه له دوی نه وکړي دوی وای پښتنه بلانه کېدام وای توهین ده او د عمر رضی الله عنه توهین کوي چې د علي رضی الله عنه لور په نکاح په کور کې ورته ناسه د ام کلثوم الله اکبر ام کلثوم د حسین علیه السلام خور ده د حسن علیه السلام خور ده د فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه علیها لور ده د علي حیدر رضی الله عنه لور ده عمر رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړی ده اوس ولې توهین کوي تاسو کله راسي چې د نبی علی السلام د قریبانو د اولادې بچوک توهین او سپکاوی نه کوي دا اوس عمر رضی الله عنه د اهل بیت او قریب او دوست ولې توهین او سپکاوی کوي بالکل راځي هغه صاحبان الله مو وساته قربان مو سمرب مو سر لوړي کړه الله جل وعلا دې تاسو سر لوړي کړي خدای جل وعلا مو په رزق او ژوند او ژوندۍ کې برکت کړه په دوی باندې دا دعا بدلږي کنه بالکل هم داسې دوی باندې دعا ساجد رب دې سر لوړي کړه تاسو یا صدقه بل ملګری ده عطاء الله ملک اشرف صاحب ده او عطاء دغه ده
عطاء الله شاه صاحب د رب جل وعلا د تاسو ته د دې مبارک وخت برکت په دې مبارکه میاشت کې د الٰه العالمین د خپل شان مطابق تاسو ته بدله دري. ښه راپورته کوه اغا صاحبان راپورته کوه راځه په خیر. ان ایچ مهرباني مایک د خلاص کا راځه ان ایچ دا کله ورکې چې دوی د خپل عقیده ښکاره کړي داسې د سړي د زړه ورباندې خوشحاله سي دا د موږ د مسلمانانو زړه ورباندې مطمئن سي. د چا؟ د مسلمانانو ورباندې زړه مطمئن سي. د چا؟ د مسلمانانو زړه. ښه آر ان مهرباني مایک مو خلاص کی. آر ان مایک د خلاص کا. مایک خلاص د اواز هم راځي. خبرې کوه. دایم لکه چې کومک ته راغلی ورسره په ریپورټ وهلو کې. السلام علیکم. ښه وعلیکم. وای مهرباني. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. خبرې وکړئ. دا بل ملګری څوک ده؟ مهرباني وکړئ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. اخی جوړې قلاري د شپې ورځې په خیر تېرېږي مریض شوی نه فامیل محترم دی ښه ده. مهرباني وکړئ الله مو وسات. قاری صاحب یو پوښتنه لرم. وکړئ. بله ورځ مې ملګرو سره ناست وم قاري صاحب چې په کوم واده کې مثال دا ساز دا ټنګ ټکور وشي د هغې ډوډۍ خوړل حرام دي که نه؟ دا یو پوښتنه ده. یا ټنګ ټکور دا ټنګې بیا څه شی لکه دا سندرې پکې وشي یا ډمان ممان پکې دغه شي که نه دا پکې راولي د هغې ډوډۍ خوړل حرام دي که نه؟ نه اصلا کې خو داسې وي چې ډوډۍ بیل وخت لري او ډوډۍ خوړلی سي لیکن دغه ټنګ ټکور کې ګډون ورسره کول ناروا دي جایز عمل نه ده لیکن ډوډۍ ورسره خوړلی سي مشکل نشته. لکه ما خو داسې اورېدلي وای چې په کوم واده کې دا سیل وشي د هغې ډوډۍ خوړل حرام دي. نو دا چې تا اورېدلي دي او ما نه دي لیدلي دا چې تا اورېدلي دي بیا به د هغه خبره منلې وه لیکن د ډوډۍ خوراک نه حرامېږي ځکه ډېرو ودونو کې که تاسو خیال کړي د پښتنو غیرتمن خلق پکې وي عزتمن خلق پکې وي نو هغه قریبان وي دوستان وي نو په دې واده کې دغه د تا په خبره ټنګ ټکور پکې وي نو دی فقط په هغه وخت کې ورشي چې دا قریبان یې خفه هم نسي او دعوت یې ورته کړي دعوت یې قبول کړي فقط هغه د ډوډۍ په ټیم کې ډوډۍ وخوري نور ځینې راځي نور هغه ټنګ ټکور کې بیا دغه تاسې د ټنګ ټکور والا ور پرېږدي نه هغه د ټنګ ټکور وال د خپل کار کوي اما دا څوک چې ډوډۍ ورسره خوري نو فقط د ډوډۍ په نیت د قرابت او د دوستي په نیت ورځي دغه کوم مشکل پکې نشته. مننه قاری صاحب مننه خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه بس ټولو ته ښه وه ولې را خرابول د قیمتي وخت بخنه سره د دې پوښتنه کې داسې ده چې اکثر د حالونو کې چې دا ودونه کېږي یا د ډوډۍ په وخت کې موسیقي چالانه یا خلک ګډېږي ورسره څنګ ته نو ځکه کېدای شي د دغه کې دا مرض په پښتنو کې هم شته چې ډوډۍ هم خوري او ګډېږي هم هلته څنګ ته د یورپ کې چې کوم حالونه دي اکثر داسې کوي چې منځ کې میدان کې ګډېږي او ساز چالاني موزیک چالاني خلک ډوډۍ ته ځي ډوډۍ هم خوري دغه کوي بعضې خلک شوقیان ډېر وي که نه نو هغه دلته خپل کار کوي د ډوډۍ چې څوک خوري د ما هغه ځای کې مې درته وي چې څوک په هغه ځای کې ګډون ورسره کوي بالکل په دې ګناه کې ورسره شریک دي اما څوک چې فقط د ډوډۍ دپاره ځي او ډوډۍ خوري بیرته ځي په دې کې کوم حرج او مشکل نشته صحیح ده ځکه دلته که تاسو خیال کړی وي ما ډېر ودونه لیدلي دي په د پښتنو د مسلمانانو ودونه مې لیدلي دي که تاسو خیال کړی وي ډېر علما ورځي دې ودونو ته قریبانې وي دوستانې وي دعوت یې ورته کړی وي نو هغه ډوډۍ وخوري د ډوډۍ په ټیم کې دا شیان نه وي او بیا چې کله ډوډۍ وخوري له ډوډۍ نه وروسته ځوانان د خپلې دغه ټنګ ټکور کوي او دغه غیر مشیران علما یا هغه څوک چې ټنګ ټکور خوند نه ورکوي هغه بیا ځي دغه دي دغسې بې ځایه خبره دې څوک نه کوي چې ټول په حرامو کې ور وویلي نه ګوري دا حرام چې دي دا قطعي دلیل ته ضرورت لري
نو په هر څه باندې د حرام دغه مه کوئ ښه. اوس موسیقي چې ده سندرې چې دي په دې کې شک نشته. احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پکې، روایات دی، قرآن عظیم شان سورة اللقمان کې آیات ده. لس صحابه وایي چې دا آیات په باره د موسیقي کې را نازل شوی ده. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. لس صحابه چې دا د موسیقي په حراموالي کې د سندرو د ټنګ ټکور په باره کې را نازل شي. نو که اوس څوک وایي نو بیا خو ډېر قصې سره خرابې دي نه، الله دې رحم وکړي. هغه صاحبان هلته لاندې ناست دي، هغه صاحبان سترګې مې بیا ورباندې ولګېدې، بیا راښکاره سول. دې لکه چې ټول دې ته ناست دي. سلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو سوال لرم. یو لازم هن صاحب تاسې وخت درکو کویټ مایک د خلاص که مه مصروفه کېږه. کویټ صاحب لکه چې دوی نن قسم کړی داسې زور به وهو توکل په خدای چې کوم ځای ته رسېږي انشاءالله. او بچیانو هم قسم ورته کړی چې دغه لایو به یا په ریپورټ کې بندېږي یا به دا خپرونې هم داسې ښه په نره جاري انشاءالله. نیکه ته کوم قاري صاحب، مهرباني میهن. قاری صاحب موږ فرانسې کې یو، دلته د عربانو مسجد ده، دلته جزو قاری صاحب دوی داسې موږ ته ښکاري لکه شیعه غوندې دي. څنګه درته ښکاري؟ لکه مثال لکه هغه ته چې که رکوع ته کته کېږي بېرته جګېږي، غوږو ته لاسونه جي هغه کوي، لاسونه نیت کې هغه دي لاندې دي، یا هغه رفع الیدین کوي. هغه بعضې شافعي مذهبه وي یا حنبلي مسلکه وي یا اهل حدیث وي، او هغه ټول اهل سنت دي الحمدلله. نو لمونځ پسې کولی سي، لمونځ پسې کوي، کوم حرج و مشکل نسته. ښه شی چې دي هغه لاسونه اوله نښې دا د لاسونه داسې جوړن پرېږدي او بیا یې مخکې هلته داسې دغه ورته ایښي، داسې دغه د موټر وړوکی ټیرې ورته ایښي، په هغه باندې سجده لګوي. ښه نه قاری صاحب دوی بیا داسې نه کوي، یو خالي لاسونه واز دي او د بعضو بیا د سینې خواته لاسونه نیولي. دا صحیح ده، ټیکۍ ورته ایښي، ټیکۍ والا سي هغه نه دي سي. زه الله دې منځ خالي نیم دغه لپاره ویلې مالې داسې موږ لمونځ کوو چې نیت هم کېږي که نه. بس مهرباني تاسې مې خلاص کړئ. شمس مایک مې خلاص کړئ. محترم خدای دې وکړي جوړ وښه، روژه مبارک مو په خیر تېرېږي. قدرمن سي سلام مې دې وانه اورېدل، کېدای سلام به دې اچولی خو ما وانه اورېدل. به داسې ونه وایي چې قاري صاحب د سلام جواب رانه کړل او یم کېدای سي نه یې اچولی، فقط دومره مې واورېدل چې روژه مو په خیر تېرېږي. قدرمن سي مهرباني وکړئ. نه قاري صاحب محترم سلام مې واچو، کېدای شي مایک هغې وخت کې کار نه وي کړی. قاري صاحب محترم پوښتنه مې دا ده چې موږ سره دلته شیعهګان دي، زه عراق کې یم، دلته یو ځای سره ډوډۍ خوري کار دی، وطاق هم سره یو ځای دي، دوی سره ډوډۍ خوړل یا ناسته پاسته څنګه ده؟ ګوریا یو عام شی دی، کوم شی چې د صحابه و توهین نه کوي، د امهات المؤمنین و توهین نه کوي، سپکاوی نه کوي، او تکلیف هم تاسو ته نه رسوي په پټه کې، ځکه دوی کله کله وخت کې په حلالو خوړو کې مردار اهل سنت والجماعت. اوس د دوی یو آغا صاحب ده، د دوی یو آغا، د دوی دا بعضې شیګان چې راسي په بوتلانو کې میتیازې ورسره راوړي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرم په غالیو باندې داسې شیندي، دا د ایران یا د باړه چین هغه خو نه راځي، خو دا د عراق او د ایران دا ډېر خبیثترین شی دی په ټوله دنیا. دا د ایران وال بیا هم یو څه ګزاره کوي، یعنې داسې خلق پکې شته چې هغه دښمني له صحابه ورسره لري، خو اهل سنت والجماعت سره بیا ګزاره کوي، له شرمه ګزاره ورسره کوي. لیکن دا د عراق سي دي تر ټولو بدترین روافض په سوریه کې لیک پاته دي او په عراق کې دي، او دا د باړه چینار والا دي، دا تر ټولو هغه غلیظترین کاف او الف او فی ری دغه مخلوق ده. اوس کچيري د تاسو عذر وي، ضرورت وي، امکان نه لري، نو خوراک خپله کوي، که یو ځای ورسره اوسئ، دې کې کوم حرج نسته.
لیکن که ضرورت نه وي اسې ورسره یاسته او بیا مو عقیدې ته خدای مکړه خطره وي یا مو عبادت ته خطره وي یا نورو شیانو ته بیا مو اوسېدل ورسره یو ځای په کار نه دي. خپل ځان ته اوسېږي، ځان ته ژوند کوئ، ځان ته زندګي کوئ. لیکن زه چې د دوی له کومو کتابونو له یا له بعضې شیانو نه خبر یم چې دوی څومره حقد لري، حسد لري. یو روایت زه تاسو ته ښکاره کوم، خفه کېږئ مه، دا زه د دوی له صحیح کتاب نه چې د مسلمانانو زړه مطمئن سي او دا حق لري تاسې په ما باندې چې درته ښکاره یې کړم که نه؟ مهرباني کړئ چې ښکاره یې کړه چې پته ولګي ټولو ته. د کفر خو واضح نشي ورته. دا خو تا وویل جنابه، دا نورو مسلمانانو ته ووایه. کالي صاحب نو یو کس مایک کولو کې بس بیا دا صحیح وي. دا نور ولته لاندې خلقو ته وایم دې ته هم د جانانه لاندې کسان خیوه جانانه هغوی هو کالي صاحب. دا کتاب زه درته ښکاره کړم. اوس ښه راته متوجه سي دا د ده کتاب ده، د ما کتاب نه ده. دغه یو کس نه دلته پوښتنه وکړه د په تیاره ناسته که په څه شي ناسته، دې نه پوښتنه وکړه. جیکب صاحب مهرباني. السلام علیکم ولسه محترم. وعلیکم السلام. پوښتنه لنډه پوښتنه ده مولوي صاحب. ما یو ماشوم پیدا شوی ده له روژې نه 10 ورځې مخکې. بیا کله چې میرمن مې چې دا روژه نیسي، هایا دا باید 40 ورځې انتظار وکړي که نه بعد مریضتیا نه سره کوم د روژه کوم وخت کې دا کولی شي چې ونیسي؟ باید دا تر د وخت چې د روژې په آخر کې ختمیږي مثال وکس ګوري دا مسله ډیره ضروري راغله، نو دغه ضروري مسائل سوي د عامو مسلمانانو چې ډیرو سره لاسو ګریوان کیږي، دا به درته مسله درته واضحه کړم. که د ما کمره بیرته غټه سیم پروانه کوي دا مسلمانانو ورباندې پوهه سي. قاري صاحب خپل غټ عمومي اکاونټ غټ کا. ګوري دوستانو، کومې زنانه چې اولاد پیدا سي، له دغه اولاد پیدا کېدلو نه وروسته دغه مریضي ته د نفاس مرض ویلی کېږي. د څه شي مرض؟ د نفاس. موږ تاسو په پښتو کې مختلفې لهجې دي، څوک اوس ګوریا د نفاس مرض چې کله وخت کې یوه زنانه اولاد پیدا سي، د دې مرض کومه موده نه ده معلومه په شریعت کې. څه شی نه ده معلومه؟ کومه موده او کومه اندازه نه ده معلومه. زیاته اندازه یې څو ده؟ 40 ده. یعنی یوې زنانه ته مرض راځي تر 40 شپو. مرض په څه معنا؟ یعنی وینه ورته راځي، هغه د 40 مرض چې د نفاس مرض وي هغه مرض ورسره وي. اوس که 40 پوره شولې، له 40 نه شپې پوره شوي خو مرض شته، دا به غسل کوي او لمونځ به کوي روزه بنیسي، هر لمانځه ته به جامې بدلوي. که دا لمونځ ویم دې ته مرض ویل کېږي، دا نور نفاس او 40 نه ده. بالکل. زیاته اندازه یې څو شوه؟ 40. کمه اندازه یې څو ده؟ نه ده معلومه. دغه له 40 نه چې زیاته شوه څه شی ده؟ مرض ده. اوس به زنانه غسل کوي، که دا مرض ورسره وي غسل به کوي. کله چې غسل وکړل نو هر لمانځه ته به جامې به صفا کوي او اودس به کوي، خپل روزه بنیسي او لمونځ به کوي. اوس دا کومه اندازه اوس دغه خویندو میندو ته دا حالات معلومیږي. بعضې زنانه داسې اولاد پیدا سول 15 ورځې مرض ورته راځي، نور مرض ورک سي، دا به 40 ته انتظار اوس نه کوي. څه شی مې وویل؟ 40 ته انتظار نه کوي. دا به 40 ته انتظار نه کوي، دا به په همدغه 15 ورځې کې چې مرض ورک سو غسل یې وکړي، روزې دې نسي، لمونځ دې کوي، ورباندې فرض ده. د بعضې زنانه و 20 ورځې وي، د بعضې زنانه و 25 ورځې وي، د بعضو زنانه و 13 ورځې وي. هغه د خپلو زنانه و هغه اندازې ته و هغه مودې ته دوی ته معلومیږي چې الله جل وعلا دې تاسو ته دغه بچی صالح کړي، د دین خادم دی الله درته جوړ کړي. کومه اندازه نه ده معلومه، زیاته اندازه یې 40 ده. کومه اندازه کې چې کله د زنانه مرض ورک سول، په 10 ورځې کې ورک سول، په 20 کې ورک سول، په 13 کې ورک سول، غسل دې وکړي، خپل منځونه او روزې دې نیسي.
اوس که ټوله روزه دې ته مرض راغلل او د اختر په ورځ مرض ورک سول نو د اختر ورځ روزه نیول حرام او ناروا دي. له دې نه وروسته دې ته بیا روزې نیسي، یوه هفته دې نیسي، که ټولې پرله پسې نیودلې ښه خبره ده، که یې پرله پسې نه نیودلې یوه هفته دې نیسي، 2 ورځې دې نه نیسي، بیا دې یوه هفته نیسي، 2 ورځې دې نه نیسي، په دغه شکل باندې ښه. الله جل وعلا دې وکړي په دې مسله باندې مو سر خلاصوی وي. جزاک الله. مننه. اللهم صل. ښه لا اله الا الله. زه دلته یو روایت مې کتل خو متاسفانه دغه دې لکه چې انټرنیټ بیا بند شوی ده، که څه ټکه پرې رالوېدلې هو خالي صاحب هلته غټې بلایې پې استعمال شوي دي، پرېشر ده پې ورته خدای مو بیخو بنیادونه باسه، بیخو به مو دا د ما خاطر کول چې د انټرنیټ خو مه ورولئ کتال به پیله قاضي په پیدا کوم. دا مهمه خبره ده، ډیره مهمه خبره، ډیره مهمه ده. رب مو راته سر لوړي کړ، امين. رب مو عزتمن او قدرمن او سر لوړي کړ. سلطان ایتا اکاونټ پرایویټ د څوک د نشي راجګولای، تر ډېرې میسج دی وکړي اکاونټ د پرایویټ نه وباسه ګرانه. قاری صاحب دلته یو خورکۍ لیکلي، ما ورته 3000 غریب ډېرې میسج وکړي، دا یو خورکۍ غوندې ده، وایي قاری صاحب وایي 8 رکعاته تراویح صحیح دي. شپېته زرې دا جواب څه دی قاري صاحب په اکاونټ کې هم شته، د موږ اکاونټو کې هم شته. 10 ورځې مخکې له روژې نه شروع شوي دي دا سوال تر اوسه پورې. علل الشرائع هذا پیدا په بل کتاب کې والله ډېره ښایسته واضح کړه چې د الله نه هر څه ښه غواړو. څه شی؟ ما دغه د تراویح مسله د قاري صاحب محترم ډېره ښه واضح کړه چې د الله تعالی نه هر څه ښه غواړو، هر څه ډېر غواړو، عبادت یې بیا کم کوو، بیا پاتو تراویح مسأله ان شاء الله د اختر په مبارکي کې درته جوابوم ښه. بالکل دا خو بند شوی ده په خدای، رښتیا بنده ده. څه چینجز روان دي یا هلته خو دغه د انټرنیټ بیا بند کړی ده په ایران کې، علل الشرائع نه په بل ځای کې درته پیدا کوم. ښه د فدایي ته به وخت ورکړو، فدایي کومه پوښتنه لرې مهرباني. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه مفتی نجیب الله فروقي صاحب شاګرد یم امارات کې ماجي. دلته کې موږ سره په کمره کې یو شیعه دی که نه، زه یم د هنګو او لکه هغه دغه موږ وایي سره د نفرت او د دغه خبرې خو فضول دي که نه، خو موږ وایي سره د دعوت او د دې اصلاح کونې څه طریقې یي که نه، نو موږ سره رهنمایي وکړئ جي. ښه ګوریا دا عام شیې چې دي، عام شیه داسې هر څومره توهین او سپکاوی درته وکړي مې ملامتوئ، ځکه دې بیچارهګانو ته یې همدا ښودلي دي، دې بیچارهګانو ته یې همدا توهین ورزده کړی دی، دا سپکاوی. والله بالله دا هر شی ورته قرآن وګوره، د قرآن تلاوت وکړه، په هدایت پسې وګرځه، رب العالمین به دوی ته هدایت نصیب کوي. هغه بیچارهګان ملامت نه دي، هغه ته ټول عمر ویلی وی لکه خر داسې ځان ووهه، ماتم وکړه، زنځیر ووهه، سینه ووهه، متعه وکړه او خمس راکړه، بس غریب یې په دې غولولی. اصلا کې د دین له خونده خبر نه دي، د اهل بیتو له حقیقي دین او عقیدې نه خبر نه دي، دعوت ورته وکړي. ګوریا خپل مور او پلار مو له دین نه قربان کړی، خپل مور او پلار مو تر رسول الله قربان کړی، که درته وي چې تا مور او پلار ورته پروا نه کوي، ځکه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر صحابه او تر اهل بیت او تر امهات المؤمنین غیرتمن او عزتمن نه یې. که دا بیتو حقیقي دین پسې وګرځه، حقیقي دین پسې ولټوه. داسې دماغ کونه غټه کړي، زه اوس دلته بعضې ملګري وایي قاري صاحب موږ ژوند ورسره کوو نه. مهرباني قاري صاحب محترم. ګورې د زړه سرونو دا کتاب علل الشرائع ده، دا کتاب علل الشرائع زه دلته خط ورباندې راوړم، 601 صفحه یې ده. علل الشرائع 601 صفحه ده. عن داود ابن فرق يا فرق قال داوي وقلت لأبي عبد الله عليه السلام،
ما وای چاته وویل؟ امام صادق علیه السلام ته مې وویل ګوري دا د شیعو کتاب دی اهل سنت والجماعت تاسو ته وایم او شیعو تاسو ته وایم دلته د دوی خیانت او دوکه درته په ګوته کوم بیا به داسې نه وایي چې موږ نه خبر وای قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما تقول في قتل الناصب د ناصبي په وزلو کې څه وایي یعنی هر هغه څوک چې د امام علي رضی الله عنه ته تر ابو بکر بهتر نه وایي او اول خلیفه نه ګڼي دا ناصبي ده او 12 امامان چې معصوم نه ګڼي او دا 12 امامان و خلافت نه مني دا ناصبي ده وای د دې په وزنو کې څه وایي قال حلال الدم استغفر الله د دې وینې تویول بالکل حلال دي ولکنی خبره دا ده چې زه ویریږم په تا باندې چې ضرر درته ونه رسوي اوس ګوره فإن قدرت کتا چیرې قدرت پیدا کړل چې ته د باندې دیوال را چپه کړې وکسه ورته دغه ځای ته کتا وای قدرت پیدا کړل چې کدی په د دیوال را چپه کړل او یا په اوبو کې او تغرقه فی ماء او یا په اوبو کې غرق کړي په څه شي کې په اوبو کې یعنی د سمندر چکر ته ورسره لاړې یا په کشتۍ کې چکر ورسره وهي یا د سمندر په غاړه ډز ورخوسه یې کړلې دریاب ته نو لکی لا یشهد به علیک چې تر څو بیا په تا باندې شاهدي مو نه وای ففعل دا کار وکړه یعنی مثلا تر یو دیوال لاندې دی ناسه در سره خو دیوال داسې چپه کیږي د در پام نه د ډز دیوال ور باندې راخوسې کړه او یا په اوبو کې چې وس ور باندې ورسېدل غرق یې کړه بیا ورته وای فما ترى في ماله په مال کې څه وایي قال کدی وای قدرت پیدا کړل نو ماته وای راوړه موږ ته وای راوړه بالکل وای جن راواخل په بل روایت کې دلته راځي لاندې بیا په بل روایت کې راځي وای موږ ته په خمس کې راکړه مال دی اهل سنت وای اغلا کړه چوری کړه موږ ته وای په خمس کې راکړه په څه شي کې راکړه په خمس کې راکړه اوس دا ګوره د کتاب ده دا د اهل سنت کتاب نه ده په بل ځای کې بیا په صراحت سره راځي وای اهل سنت بالکل وای مرګ درته روا ده مال اغلا کړو خزم یوسه یعنی وی تختو خزي دا وځي وای کدي قدرت پیدا کړل دیوال ور باندې را چپکړه کدي قدرت پیدا کړل په وبو کې غر کړه خو ګوره خبردار داسې نیسی بیا بیرته ژوندی پاتې سي بیا بوتا ته خطر ده نه دا چې ډېر روایتونه د خیانت د دوی په کتابونو کې سته ډېر روایتونه د دوی د خیانت په دې کتابونو کې سته خدا مې د نومونی لپاره درته پیش کړل د څه شي لپاره د نومونی لپاره راځي په خیر علي زر کوي سلطان مهرباني داسې ما اخلاص تختې باندې راځي په خیر زر کوي پایک د خلاص کا ګرانه السلام علیکم قاری صاحب ما یو څو پښتنې دي اول پښتنه مې دا چې ما څومره غړي دلته موږ په یورپا کې او هغه لکه تا لایف ته ناز دی او خبرې اوریدلې دي او سیمه کله باس په شیاګانو دی ماتوي چې شیاګان چې څونه دي ټول کافر دي آیا موږ دا کوي چې شیاګانو ته ټول ته وایو چې کافر دي او بل ځسې د لکه مسکی رفیدین قوم او په دغه دی ماتوي چې تو وهابي سوي او لکه غدي تا خپل کار ده اوس د شیعو په مسأله کې وکسه ګوریا دوستانو په دې اړه باندې ما د دوی عقاید تاسو تخکاره کړی دي مسأله د عقاید او د مسأله د شیعه د نامو نه ده دا مسأله می سخ ډیره واضحه کړی ده اوس ګوریا قادیانیان دی په ابتدا کې سره پیدا سول د اهل سنت په جامه کې را پیدا سول لیکن په حقیقت کې مرزا غلام قادیانی سره د شیعو نه را جدا شوی ده د روافضو نه را جدا شوی ده د نبوت دعوه یې کړی تاسو د تاریخ وګورئ یعنی د ایران بعضی کتابونو کې راځي چې د خپل د فارسی زبان ده یعنی فارسی زبان له خاندان نه ده
بیا هند ته تللی دا قادیان په هند کې یوه منطقه ده په هغه نامو دوی مشهور سوي دي پسې قادیانیت. که څوک د قرآن د تحریف عقیده لري چې دا د شیعو عقیده ده دا اول کفر ده د دوی. او یو مسئله ما بله تاسو ته جواب کړي په ډیره اساني سره. ګوري دوستانو دا روایت مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده اورېدلی چې نبی علیه السلام وایي که چا یو مسلمان ته کافر وویل او هغه کافر نه وي نو په دغه خبرې سره دا ویونکی کافر سول. دا روایت مو اورېدلی که مو نه ده اورېدلی؟ قاري محترم اوس به راسو د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د رسول الله د صحابه و ایمان په قرآن سره ثابت ده. په څه شي سره؟ په قرآن سره. یعنی یقیني مؤمنان دي. څه شي؟ یقیني مؤمنان دي. اوس د یقیني مؤمنانو ته څوک کافر وایي دا ویونکی کافر ده او که دا چاته سیویل هغه کافر ده. ویونکی کافر ده. آسانه مسئله. دوی ټولو صحابه ته مرتد وایي. ابو بکر و عمر و عثمان خو څه کوي؟ د رسول الله صحابه ته چې چا مرتد وویل هغه سړی بلا شک او شبهه کافر ده. خو که چا شک پکې وکړل دغه په کفر کې دام کافر ده. بشک. اره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. اوس به بل ځای ته راسو. ګوره مهاجرو انصارو ته الله قرآن کې ویلي دي اولئک هم المؤمنون حقا. سورة الانفال لسمه سفاره 2 آیات ورسته یو آیات ورسته سورة الانفال ختمیږي. الله جل وعلا وایي چې مهاجرو انصار دا حقیقي مؤمنان دي. الله اکبر. بیا بل ځای کې الله جل وعلا پسې ورته وایي اولئک هم الصادقون. دوی په دې ایمان کې رښتونی مو. بشک. اوس چې دغه صحابه ورته دوی څه عقیده لري وایي دا مرتد سوي دي. استغفر. اوس 2 خبرې دي. هغه د رسول الله حدیث مخکې درته وی چې په یاد بوده کې چې مسلمان ته اوس ګوریا موږ تاسو الله جل وعلا دی واقعي مؤمنان موږ تاسو ټول جوړ کړو دوی ته دې الله هدایت نصیب کړي. امين. دلته خبره ده د موږ تاسو د ایمان د یقیني نه ده معلوم لکه څنګه چې د صحابه و معلوم ده. بالکل. ځکه موږ تاسو په وخت کې خو وحی نه راځي چې موږ تاسو معلومات وسیسي موږ عند الله الحمدلله مؤمنان په قرآن مو ایمان راوړي په رسول الله مو ایمان راوړي الله مو دي حقيقي مؤمنان جوړ کړي. خو صحابه په شان کې یقیني ابو بکر ته رسول الله څه وایي جنتی ده. عمر ته رسول الله څه وایي جنتی ده. علي ته رسول الله څه وایي جنتی ده. حسن او حسین ته رسول الله څه وایي جنتی ده. هغه ایمان په یقیني سره په قطعي دلیل سره ثابت ده. بشک. تسی وسی قطعی یقینی جنتی تا کافر ویا العیاذ بالله و دې سړی کافر ده کنه کافر کی؟ بالکل کافر ده. دی عائشه رضی عنها مسئله ده. عائشه رضی عنها په براءت کې الله لس آیاتونو نه زیات په قرآن کې را نازل کړي دي. څور ته وای دا کافر و العیاذ بالله منافق و العیاذ بالله حفصه رضی الله عنها رسول الله بیان دي دواړه او العیاذ بالله دی وای بدکار ولی. استغفر الله. اوس که د شیعو ته مسلمان ویل تا قرآن دروغجن وګڼل. قرآن کې د دې براءت پاکي را نازل شوی دی. ایمان را نازل شوی دی. جنتی والی را نازل شوی. الله جل وعلا قرآن کې څه وایي اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. وعائشه رضی الله عنها پس چې چا تهمت لګولی الله وی ولدینا پاکه ده د دې لپاره عزتمن رزق ده په جنت کې. بشک. اوس کتا دوی ته ورونه وویل د دوی عقیده ده او دوی ته د مسلمان وویل د دوی عقیده ده چې عائشه رضی الله عنها یوه ښځه وه چې هغه مسلمانه نه وه او دا د دوی لوی محدثین وایي دا روایتونه یې بار بار درته ښکاره کړي دي. اوس څوک چې دغه عقیده ولري چې عائشه رضی الله عنها مؤمنه نه وه دا د قرآن تکذیب کوي. د قرآن څه شی کوي؟ تکذیب کوي. یعنی قرآن ته دروغجن کتاب وایي العیاذ بالله. دا سړی دا خو څه کوي چې خدای مکړ چې هغه کافر ده. دغه سړی کافر کیږي چې دا ځان ته مسلمان وایي. شیعه خو په دغه ځای کې مسلمان نه ده. شیعه وایي عائشه رضی الله عنها العیاذ بالله کافره ده. قرآن وایي جنتی ده. ته به اوس د قرآن منې که به د ده منې؟ د قرآن. دا درېیمه عقیده. عقیدة البدا د دوی تر ټولو هغه د کفر عقیده ده. عقیدة البدا هغه عقیده ده چې دوی وای الله یو وخت کې د یو شی اراده وکړي بیا وروسته ورته معلومه شي چې هغه غلطه ده بیا بله اراده وکړي العیاذ بالله.
یعنی مثلا الله جل وعلا یو وخت کې اراده کړې وه چې دا کار به داسې کېږي، وروسته الله ته معلومه شو چې ما دا کار غلط کړی دی، اوس بله اراده الله وکړي، دې ته عقیدة البدا دوی وایي. بالکل. داسې نور عقاید چې د قرآن په اړه چې د دې کومه عقیده ده، دا اوس مخامخ څومره کسان راغلل وایي موږ د تاسې قرآن نه منو، دا ټول مسلمانان شهیدان، دا د دوی ټولو عقیده همدغه ده. لکه څنګه چې د دوی کتابونه وایي، تاسو وګورئ دا کتاب دا اوس ما تاسو ته ښکاره کړل د قرآن په اړه باندې د دې خلکو عقیده څه شی د چا د دې خلکو عقیده. تاسو د ما کمره لږ غټه کړئ، مهرباني قاري صاحب. تاسو د ما کتاب یو څه راغټ کړئ، وی دا کمره ښه. دا کتاب ټول دوستان راته غوږ شي، د تاسې د په رب قسم دا د دوی لوی محدث ده شیخ طوسي، الفوائد الطوسیه، په دې باندې څو علماو د دوی تحقیق کړی دلته لاندې د دې کتاب هلته پاس وګوري 483 صفحه ده، معلومیږي درته الفوائد الطوسیه في مسألة إصالة الإباحة، په دې ځای کې راځي دلته دې ځای ته وګوري وایي وقد تواترت الروايات. تواتر یعنی په یو شي کې چې شک او شبهه نه وي، وایي داسې روایتونه دي، وایي چې قرآن هیڅ چا نه ده را یو ځای کړی مګر 12 امامانو وایي را یو ځای کړی دی. دې چې کوم 12 امامان مني او څوک چې وایي دا دعوه وکړي چې له دې 12 امامانو نه بغیر بل چا را یو ځای کړی ده، وایي فهو کاذب، دا وایي دروغجن ده. یعنی ټولو صحابه د رسول الله ته یې دروغجن وویل. خا مهمه خبر اوس واوره، وورد النص الصحيح وقسه، وورد نص الصحيح صحيح رواية بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية، ويدغ صحيح رواية كده غير دي قرآن ولا الزر آيات ده خا وسخوكسه. والموجود دا لمسلمانان وسرسي ده الآن دا وصل مسلمانان وسر ده نحو الثلث باعتبار العدد، دا دريما حيث قرآن دا دو حيث قرآن نسته خاچيري ده لاندي وقوله. وتواتر النص بياوي سي تواتر سر بلا شك شبيه بل روايات ده بأن المهدي إذا خرج يخرج القرآن بتمامه، اغا طول القرآن ببيا ورسل رحمه. استغفر الله. لكن رب سواي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دا څلور آیاتونه الله وای لا ريب فيه په دې قرآن کې شک نشته. دی وای دوه حصې قرآن مهدي ورسره وړی ده، دا درېیمه حصه قرآن ده. اوس استغفر الله. الله وای لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رب العالمين ويودي قرآن ته نه کمي راځي نه زیاتې راځي. دی څه وای ولا زر آیات قرآن الله اکبر. دا قرآن شپږ زره 214 آیات ده. یا د عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها په نسبت باندې دا شپږ زره آیات ده. په دغه ځای کې کله کله دوی داسې بیا کله انسانان دی وایي نو دا تاسې یو ځای وایي چې شپږ زره آیات ده او بل ځای وایي چې شپږ زره 214 آیات ده. شپږ زره او 200 دا مسأله به زه درته جواب کړم چې د ټولو سرور باندې خلاصې. دا کله کله روافض په تاسو باندې سوال کوي ښه
څه شي کوي؟ سوال کوي روافظ. دا د مسلمانانو ډېر مهم ځای ته مې ورپام شو. ښه داسې دا مسأله رانه زده کړې که په ورځ قیامت مو په جنت کې ونه لیدلم بیا د دې یوې مسلې په خاطر هم بیا راپسې راسئ. ښه چې په بخښنې سره سکرین مو غټ کړي. تاسو دا مې مخکې مې ورځې درته جواب کړي ده، اوس را یاده شوله. کلکولیټر دغه قرآن عظیم شان سي ده. دا قرآن په دې کې څو آیاتونه لیکلی سوي دي؟ شمار 6240 آیاته ده لیکلی سوي په شمار. خو اوس ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ولې وایي چې دا 6660 آیاته ده؟ غوږ سي. اول نمبر 6240 آیاتونو سره د عائشه رضی الله عنها په نسبت چې کوم هغه لوی د اوامرو آیاتونه دي هغه دوه حساب دي. د عائشه رضی الله عنها په نسبت دا 125 آیاتونه نور پسې ور اضافه کړي. 6318 یعنی کوم آیاتونو کې چې دوه امر دی الله په یو ځای راغلي، نو بیا عائشه رضی الله عنها په نسبت دا دوه آیات دي هغه اوامر. بالکل 112 بسم الله ویم ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ورسره حساب لیدي. 112 او شپږ شپېته منسوخ التلاوه آیاتونه ورسره حساب لیدي. یعنی هغه آیاتونه چې د هغه تلاوت قرآن کې نسته هغه ورسره حساب لیدي. چې په هغو کې یو آیات د رجم ده، یو آیات د رجم ده. دا څو سول؟ 5519 دا یو مرجمه کم یو څه شي ده؟ د رجم ده یو آیات نه دا په دغه کې ده. ښه اوس یو دقیقه 125 112 او شپږ شپېته او 120 آیاتونه نور ور جمع کړه. 6618 دغه 120 آیاتونه چې دي دا که تاسو خیال کړئ په دې تاج کمپنۍ قرآن کریم کې د آیاتونو په منځ کې 15 نمبر راغلي وي. او بالکل د تاج کمپنۍ کې که تاسو کله قرآن عظیم شان تلاوت کوئ ورته ګورئ د آیات په منځ کې 15 نمبر آیات نمبر یې نه وي ورکړی خو 15 نمبر یې ورکړي وي. نن هم راته راغی اخر ته. ښه همدغه 120 د عائشه رضی الله عنها په نسبت باندې دا آیاتونه دي. کوم زیادت او نقصان په دې کې نشته چې څوک وایي چې ولا د دې آیات نه. اوس ګورئ دغه قرآن عظیم شان کې که تاسو خیال کړئ بسم الله له هر صورت سره نه در حسابوي. که تاسو اوس د قرآن کریم راواخلئ الف لام میم ذلک الکتاب دا اوس زر در سره وګورئ ذلک بسم الله الرحمن الرحیم آیات نه ده، الف لام میم آیات اول نمبر آیات شروع وسول نه. بالکل دا مسأله کې ان شاء الله چې سر به مو اوس خلاصوي وي. بالکل او شایع وته مې کله ستاسو ملایان وای وګورئ عائشه رضی الله عنها د قرآن کریم کې چې کوم د کوفیینو په نسبت باندې کوم آیات چې قرآن کریم سره 6660 یا 6240 آیاتونه دي په دې کې زیادت او نقصان دی. یو حرف هم نسته، فقط شمار کې اختلاف ده. دا سند لکه د دې چې وای والله زره آیات ده دا موجود سي ده دا درایمه حصہ ده او دا دوه حصې چیرته ده؟ مهدی علیه السلام مبارک والله که دوی مهدی دین ته دومره خدمت کړي، یو خدمت یې کړی د اسلام مسلمانان له قرآن نه خلاص کړي دي. شایع مسلمانان خو الحمدلله اهل سنت قرآن لري د خدای په فضل سره، لیکن دوی سره چې کوم خدمت کړی له قرآن جنې وړی ده په بدل کې څه شی ورکړي دي؟ وایي ځانونه ووهئ، زنځیر ووهئ، ماتم وکړي، درز شبي چراغ کوش ده پلانې کوش ده. ښه سلطان صاحب پوښتنه به هم جواب شي. مننه قاری صاحب، خو خبره بیا مال ته راغله. اوس د امام مرګړ همدلته لاندې لایف ته ناست ده او دا خبرې اوري او هغه هم په دغه عقیده اوس هم داسې دا شیعاګان چې څونه دي دا ټول کافر سول. خو بیا ما سوال دا جوړېږي چې دې دا کلمات تیری او یو سړی چې تا مخ ته کلمات تیره کې ته بیا آیا هغه وخت کې ما هغې ته کافر ویلی سي؟
وای استاد شاګرد ته ټول کتاب ختم کړل وای شاګرد ورته ویل سي دا کتاب په څه شروع کیږي استاده قاری صاحب لیلا مجنون کیسه سپسې ټوله یې ورته ویل اخر کې ویل چې نر وکړه ښځه کلمه خو عیسویان یهودیان قادیانیان دا ټول وای کلمه خپل شرائط لري لا اله الا الله دا څو ارکان لري دا کلمه درته معلوم دي مهرباني سلطان ورځه غنډوال دي لاندې درته لیکي ورته هغه د لاړو پسې هغه ورته لیکلي دي وراسه چې دروخم واتساپ کې نو لاړ خوارکای دي سي نه زه دې ته حیران پاتې چې دی دلته په جامعه دا دومره خبرې ورته کولې دا قاعد سمې ورته وښودل نو ګورې موږ اصلا کې خبره دلته دا ټول مسلمانان راته غوږ سي چې دا یوه خبره بل هم درته واضحه کړم او دا پوښتنه له تاسو نه هر وخت کې کیږي ګورې مسلمانانو موږ چاته کافر نه دي ویلي او نه موږ ځان ته دومره جرأت ورکوو چې یو چاته کافر ووایو لیکن خبره دلته دا ده زه مو په پښتو کې په پښتو پوهه کړم چونډې ورخوځې کړې الې تر دا مذهب مو وګرځېږم الې چې په خبره مې پوه سي داسې نه لکه دا اوس چې زوی مړی راغلی نیم کتاب خبرې مې ورته وکړلې دا ټول مسلمانان په دې کمیونټي ورخوشي دي کړله ښه خبره دا ده تاسې اوس ډاکټر ته لاړ سي یا دې همدغه موبایل خراب سول دا اوس راته ګوري دا دې اوس مستري ته یوړل نه چالو کېږي بنده متوجه سره وخالي سي محترم مهرباني دا موبایل دا اوس راته ګوري دغه نږدې مثال به درکړم چې سر دې خلاص دا موبایل دې اوس خراب سول مستري ته دې یوړل مهندس ته دې یوړل ښه په څه شي ته مهندس ته مهندس موبایل اوس وکتل درته ویل چې د زړه سره د دې موبایل دی دا څه خراب دی دا څه خراب دی دا څه خراب دی دا یې ورسم که دا یې ورسم که دا یې سم که نور به د موبایل روغ سي اوس په دغه ځای کې دا د تاسې موبایل خراب ده ته دا د موبایل مهندس بل مثال به درکړم چې ښه دا چونډۍ دلته خماري سي نه وخالي ګاډی دی خراب سول موټر د بایسیکل د موټر سایکل دا خراب سول مستری ته دی بوتل المهندس اوس ته موټر چالو کوي نه چالو کیږي مستری درته وای دا ځای خراب ده دا ورسم که موټر به دي سمسي اوس دا مستری خو ته خرابي په ګوته کړی ده در خراب کړی خو نه ده اوس کته دا مستری ته وای چې مستری د ما موټر ګاډی دی ولې را خراب کړل په دې وخت کې به تو خيار انسان یې کبه بیا عقل یې بیا عقل انسان به دا خبره کوي بیا عقل به ځکه هغه ته د دې نقصان په ګوته کړل موږ اهل سنت والجماعت د دې خلقو کفر درته په ګوته کړی ده بالکل فقط هغه کفر مو تاسو ته ښودلی دی چې دغه عقیده یې د کفر ده دغه عقیده یې د کفر ده دغه عقیده یې د اسلام او د اهل بیتو د رسول الله خلاف خبر پوه شولست که پوه نشولست جزاک الله که نور تفصیل هم غواړئ نه بالکل انشاءالله یو په بل هم درکړم خېټه دې خرابه ده ښه اوس ډاکټر ته لاړلې ډاکټر صاحب ته دې ویل چې ډاکټر صاحب غرق شوم هغه درته ویل چې ګوره د تا په دې نس کې چینجي دي د تا په دې نس کې دغه شی دی دوربین در باندې کېښودل داسې در باندې ګرځول دا دوربینو ویې کتلې اوس یې هغه درته ویل او ته ورته وایې چې ډاکټر صاحب زه دې ولې مریض کړلم د ما نس دې ولې را په تکلیف کړی دا ورته ویلې چې ډاکټر ته نه قاري صاحب نه
نو سي ډاکټر ته نه سی ویلې داسې موږ ته هم نه سی ویلې ډاکټر د تا د نس خرابي درته ښودلې ده نو ما سي تاسو ته تر اوسه پورې ښودلې دي دا مې د دوی د مذهب هغه کفریات او شرکیات او خرابیانې درته ښودلې دي سي اسلام ورته هغو عقایدو ته کفر وایي قرآن او صحابه رسول الله دین ورته کفر وایي ما نه دي ورته ویلې ما درته رانقل کړی ده څه شی مې کړی رانقل کړی مې ده په خدای قسم په دې پښتو کې مې داسې پښتو درته وویله اوس که دې ملا سر نه یې خلاصوی بیا دې زړه سره بله چونډه یې ورخوسې کړه دوه یو خو به دې دلته وي بله دلته ورخوسې کړه او که لږ بوډا یې بیا داسې دا بوتل وټکوه داسې بیا یې داسې ورخوسی کړه داسې بیا دې وخوري قاري صاحب چې سمې سر خلاص شي بیا ډاکټر ته لاړ چې علاج دې وکړي انشاءالله اوس خو مو سر خلاص که خلاص نسو دا کمنټونه په لږ راته ولیکئ اوس به ورته وګورم ځکه زه کمنټونو ته نه ګورم اوس به ورته وګورم توکل په خدای الله اکبر ښه ماشاءالله څه ښکلی کمنټ اوله سر په سترګو په مخه راغله هغه بل چا سره برید ده ښه بل چا سره نه معامله ده هغو سره بیوپا څه کې یالا بندګان دا روزه وګوره دغه د تا دغه قدم د دوی د ډلې نه ده راځه لایف یې بند نه کړل خو خراب یې کړل ټولو د ابوبکر او د عمر او د علي حیدر بچیانو ته وایم اله العالمین او داسې د تهجد وخت ده مبارک وخت ده د دعا رسول الله وایي په دې وخت کې الله وایي چې ای د ما بندګانو وغواړي چې زه څه شی غواړي چې زه یې درکړم اله العالمین دغه مخلص مؤمنان مسلمانان یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا الله دې مخلصو ملګرو دوستانو ته یا رب العالمین دې ابوبکر او د عمر او د علي حیدر د صحابه او د فکرونکو ته یا الله د دنیا او د آخرت خوشحالي ور نصیب کړه امين دې مبارک وخت دې مبارک میاشت په برکت خدای مو سره لوړ کړه عزتمن سي ټول مؤمنانو مسلمانانو نو دا خبره می د دې په خاطر دوهم خزه قاری صاحب اله العالمین دې ته د زړه ارمان در پر کړی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو چې په دې زړه کې